نننۍ کې هیلې مې منې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایاست، د صحت جامې به مو پر تن وي. نن یو ځل بیا زه مسعود ارجمند د سمارټ سافټ یوټیوب چینل څخه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم او په نننۍ کومه جلسه چې ده د موږ د یوټیوب فل ټوټوریال 5مه جلسه ده او په نننۍ جلسه کې زه غواړم تاسو ته یو ځل بیا په ډاشبورډ او کانټینټ باندې خبره وکړم. نو مخکې له دې نه چې موږ خپل درس راپیل کړو، که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ تر څو پورې تاسو زموږ له زده کړو څخه برخمن شئ، ځکه موږ تر اوسه پورې د فوټوشاپ فل ټوټوریال کومه زده کړه چې ده مکمله زده کړه په 50 جلسو کې ده چې تر اوسه ټوله نه ده اپلوډ شوې. نو د هغو نه ګټه واخلئ. په همدغه ډول سره د سکیچاپ فل ټوټوریال 2021 کال کولی شئ چې د هغو نه زده کړه واخلئ. په همدغه ډول سره راځو موږ خپل مطلبي درس ته چې کوم درس په اوس حالت کې موږ ویایو. اوکې، په تېر جلسه کې موږ ویډیو اپلوډ کړه. د ویډیو د اپلوډ کولو اړوند کوم مسایل چې وو په همدغه ډول سره په هغو ټولو باندې موږ وغږېدلو. سمه ده. وګورئ، موږ په لومړی قدم کې کوم چې په ډاشبورډ کې لرو سرچ لرو چې کولی شو د هغو د طریقه موږ په خپل کومې ویډیوګانې چې اپلوډ کړي دي د هغو مربوط سرچ دلته وکړو، هغه پیدا کړو، په هغو کې ایډیټ وکړو، پلی کړو، په همدغه ډول سره د هغو ډیټیلز وګورو چې وروسته موږ هغه په کانټینټ کې هم په هغو باندې خبره کړو. نو تر اوسه پورې د موږ په تېرو 28 ورځو کې یو لیدونکی وه. سمه ده. او په همدغه ډول سره ځینې نور معلومات دي چې هغه به وروسته موږ په انالیسټیک کې په هغو باندې خبره کړو. نو په همدغه ډول سره وګورئ دغه کومه ویډیو چې تېره ورځ موږ خپره کړې وه. سمه ده. نو په هغو د طریقه کوم لیدونکی تر اوسه پورې نشته دی، ځکه موږ کوشش کوو کورسونه چې کوم موږ سفتي وو هغه په کم وخت کې سفت کړو او تاسو ته بیا په تدریجي ډول سره خپاره کړو. نو تر اوسه پورې دې ته کوم لیدونکی نه دی راغلی. سمه ده. دغه ویډیو تر اوسه پورې چا نه دی لیدلی. سمه ده. همداسې ریټ پرسنټیج او داسې نور معلومات دي، لایکونه. نو کله چې د موږ ویډیو وکتل شي دلته د هغو مربوط معلومات راځي. سمه ده. نو په ډاشبورډ کې نور کوم داسې شی نه دي پاتې. سمه ده. نو راځو کانټینټ باندې خبره کوو. په کانټینټ کې د موږ د ویډیو ټول مدیریت پروت دی. سمه ده. په لومړی قدم کې موږ دوې برخې لرو، یو لایف دی او بل ویډیوز دي. نو لایف تر اوسه پورې موږ نه دی جوړ کړی. سمه ده. که چېرته غواړئ تاسو لایف ویډیو وکړئ نو کولی شئ په سټارټ باندې کلیک وکړئ تر څو پورې تاسو لایف ویډیو خپره کړئ چې ځینې وخت د لیدونکو دپاره مهم دی. سمه ده. یعنې ځینې استادان چې درسونه ثبتوي ځینې وخت د هغو هغه زده کوونکي یا هم لیدونکي د هغو نه غوښتنه کړه تر څو پورې لایف راشي او د هغو نه پوښتنې وکړه، نو هغه ویډیو په اتوماتیک ډول سره ثبت کېږي او بیا دلته خپرېږي. اوکې، په دوم قدم کې موږ فلټر لرو چې کولی شو موږ د هغو په واسطه باندې د فلټر وکړو. د مثال په ډول سره وګورئ، موږ ټولې ویډیوګانې په یو کلیک سره کلیک کولی شو یا هم سلیکټ کولی شو چې مثلا فلټر د ټایټل په شارټ بای ټایټل وي، شارټ بای کومنټ وي، شارټ بای کټګوري وي. کولی شي د مختلفو طریقو نه یا د مختلفو کټګوریو نه دغه دلته څنګه کوي سلیکټ کوي. نو زه بېرته دا ان سلیکټ کوم. وګورئ، که چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم موږ ته د فلټر کوم اپشن چې دی پالېږي. وګورئ، موږ تر اوسه پورې یو پلی لیست جوړ کړی وه. نو کولی شي دلته تاسو یو بل پلی لیست هم جوړ کړئ. سمه ده. نو اوس موږ بل پلی لیست ضرورت نه لرو او په همدغې ډول سره که چېرته کومې ویډیوګانې ډاونلوډ شوي وي او یا هم کوم ډیلیټ فور ایور شوي وي چې وروسته موږ په دې باندې هم خبره کوو. وګورئ، موږ تر اوسه پورې دغه کومې ویډیوګانې چې دي دا اپلوډ شوي یوټیوب چینل ته. سمه ده. نو د هغو له جملې څخه یوه ویډیو د موږ دغه ویډیو ده چې تقریبا په 2020 کال کې، یعنې ډېره مخکونی ویډیو ده، موږ هغه پوسټ کړې وه چې اووه لیدونکي وو. صرف موږ د همداسې ازمایښتي یوټیوب چینل جوړ کړی و. سمه ده. اوس د هغو نه موږ استفاده کړو چې د هغوی یو لایک درلودله. سمه ده. وګورئ، او په همدغې ډول سره کومنټ مومنټ
هغه ویډیو نه درلوده وګورئ سمه ده د کومنټ مربوط دی او دغه د هغو ډیټ یا هم د خپرېدو یا د پبلش تاریخ دی سمه ده او دلته وګورئ دوی یو کاپی رایټ کلون هم اخیستی نو د کاپی رایټ دپاره یو کاپی رایټ چې دی هغه کلوم دی +1 او په همدغه ډول کاپی رایټ باندې به موږ انشاءالله بیا وروسته هم وغږیږو خو صرف غواړم دلته تاسو ته د کاپی رایټ مربوط یو څو خبرې وکړم یو کاپی رایټ سټریک دی یو کاپی رایټ کلوم دی کلوم اصلا دومره توفیر د موږ په چینل باندې نه کوي یعنی هیڅ توفیر نه کوي صرف توفیر په هغه وخت کې کوي کله چې د موږ چینل مونیټایز شوی وي یا هم موږ ته پیسې راکول کېدل پیل شوی وي د یوټیوب چینل څخه نو که چېرته کلوم سټریک د موږ وخوړه یا هم کاپی رایټ کلوم +1 یا هم صرف کلوم باندې د موږ په ویډیو باندې راغله نو هغه پیسې چې موږ مربوط دغو کېږي یا دغو مربوط کلوم کېږي هغه پیسې هغو بل شخص ته ورځي د مثال په ډول سره زه یو ویډیو را اخلم یا یو عکس کاروم یا یو موزیک د بیکګراوند دپاره را اخلم نو هغه صورت کې به دلته ماته یو کلوم راځي یعنی مربوط شخص چې دغه شی مار کاپي کړی دی هغه خبرېږي هغه په موږ باندې کلوم لګوي یعنی پیسې به هغو ته ورځي خو نور په چینل باندې کوم فرق نه کوي اما کاپي رایټ سټریک چې دی هغه صرف تاسو ته 3 چانسه درکوي یعنی که چېرته تاسو په مکمل ډول څه یوه ویډیو د یوټیوب چینل څخه مثلا د دوی یوه ویډیو ما راواخیسته او په دغه بل چینل کې مې خپره کړه دلته کاپي رایټ سټریک راځي چې دا سبب د دوی کېږي که چېرته 3 سټریکونه پوره شي سبب د دوی کېږي چې زموږ کوم چینل چې دی په مکمل ډول څه حذف شي یا له منځه یوړل شي نو دغو څه باید زموږ ډېر پام وي کاپي رایټ کلوم په کومه شانه باندې راځي وګورئ په عکس باندې راځي سمه ده که چېرته موږ یو داسې عکس په خپله ویډیو کې وکاروو چې هغه په پیسو باندې وي یعنې د خرڅېدو وي او په موزیک باندې راځي کوم چې د بیکګراوند شات موږ کاروو نو تاسو کولی شئ سرچ وکړئ چې کوم چې نه کاپي یا نه کاپي رایټ میوزیک کولی شئ تاسو سرچ وکړئ او د خپل ویډیو دپاره هغه راواخلئ په همدغه ډول سره هغه شی چې کاپي وي په هغو صورت کې موږ ته کلوم راځي وګورئ که چېرته سی ډیټیلز باندې زه کلیک وکړم وګورم چې د ما دغه کومه ویډیو چې ما پوسټ کړې وه دو په څه خاطر باندې کاپي رایټ کلوم اخیستی دی سمه ده وګورئ دلته نور انفورمیشن دی خو چې اخیستی دی هغه میوزیک دی سمه ده زموږ د ویډیو میوزیک دی چې هغو د کاپي رایټ سټریک اخیستی دی یا کلوم اخیستی دغه میوزیک چې دی دغو ځای نه وګورئ دلته په نښه کړی یم دی یعنې د 0.12 ثانیو نه ته 4 دقیقو پورې دی دا څنګه دی موږ ته یې راکړی دی او دغه اندازې پورې دا کاپي رایټ شوی دی چې د دغو آنر په موږ باندې یعنې دغه دعوا یې کړې ده چې که چېرته مونیټایزیشن شي د هغو پیسې باید موږ د دغو اوسایف ته ورکړو چې په اتوماتیک ډول سره د هغو اوسایف ته هم ځي که چېرته وګورئ لومړی خو باید د موږ بیخي دا ونه خوري چې دغه قوانین باید تاسو په نظر کې وي سمه ده چې نه باید داسې بیکګراوند وکاروئ چې هغه په پیسو باندې پلورل کېږي او نه باید داسې یو موزیک وکاروئ چې هغه په یوټیوب کې الریډي د مخکې څخه موجود وي یعنې کولی شئ انټرنیټ کې سرچ وکړئ چې کوم نو کاپي رایټ میوزیکونه دي چې هغه دلته موجود دي وګورئ نو تر دغه حده پورې د موږ ویډیو چې ده د کاپي رایټ سټریک خوړی د مثال په ډول څه وګورئ که زه چېرته دا پلی کړم وګورئ دغه کوم فایل چې دی دا دغه یې آنر دی سمه ده یم هغه د دوی جوړونکی دی نو په همدغه ډول سره که چېرته موږ په سلیکټ اکشن باندې کلیک وکړو دلته موږ ته مختلفې طریقې شته لومړی دا چې موږ دغه میوزیک چې دی دا بالکل هغه کو سایلنټ یې کو دویم ریفلیس یې کو یعنې یو بل میوزیک یې په ځای ور واچوو او دریم دا ته کاټ کو سمه ده نو تاسو کولی شئ چې هر ډول یې کړئ نو زه غواړم چې دغه میوزیک چې دی دا ورته ریپلیس کړم یعنې دغه میوزیک په ځای یو بل میوزیک وکاروم سمه ده نو ریپلیس سانګ باندې موږ کلیک وکړه سمه ده نو دلته مختلف د یوټیوب چینل دپاره میوزیکونه چې دي د بیکګراوند دپاره دلته موجود دي او تاسو کولی شئ بدون له دې نه سرچ وکړئ سمه ده په انټرنیټ کې د هغو ځای ډاونلوډ کړئ نو کولی شئ
مختلفې طریقې دي. وګورئ پری میوزیک دلته لیکل شوي دي، سمه ده. نو دلته مختلف کوم میوزیکونه چې دي موجود دي، سمه ده. زموږ کاپي رایټ سټریک تقریبا 7 دقیقې وه، نو ډېر لوی وه، سمه ده. نو زه مثلا که چېرته غواړو چې پلی یې کړو په دغه ډول سره صرف په مغو مربوط میوزیک باندې کلیک کړو، وګورئ هغه به موږ ته کلیک شي، سمه ده. او که چېرته غواړو چې دغه لایبرري مکمله وګورئ، سمه ده. نو صرف که په دو باندې موږ کلیک وکړو، موږ سیده د هغو لایبرري ته ځو، ځکه ډېر هلته دغه میوزیکونه موجود دي، فري دي، یعنې تاسو ته کاپي رایټ سټریک په هغو باندې نه راځي. نو زه اډ باندې کلیک کوم تر څو پورې موږ ته دا اضافه شي. وګورئ د دغو ساحې نه تر دغو ساحې پورې موږ ته دا څنګه شوله اډ شوه. په دوم قدم کې غواړم دغه هم اډ کړم ورته، وګورئ دا په دغه ډول سره زه درته ترتیبوم، اوکې. او یو بل هم غواړم چې اډ کړم ورته، کلوز. په دوم قدم کې غواړم دغه هم ورته اډ کړم، اوکې. وګورئ نو دا هم دې خواته تر دې ځای پورې راوړم، وګورئ، اوکې. زموږ انټرنیټ یو څه ضعیفه دی، په دې خاطر باندې ځینې وخت یو څه مشکلات جوړوي. نو اوکې، په همدغه ډول سره تاسو کولی شئ د ترتیب کړئ، سمه ده. نو زه سیف باندې کلیک کوم، بدون دې نه چې ترتیب یې کړم، نو تاسو به دا لومړی ترتیبوئ. وګورئ دلته موږ ته په اتوماتیک ډول سره یو مسیج راکړل شوی، کولی شئ دغه مسیج تاسو وګورئ. نو زه په اوکې باندې کلیک کوم. نو وګورئ دلته موږ ته چې کوم کاپي رایټ سټریک راکړل شوی وه، کولی شو هغه اوس له منځه تللی وي، خو موږ چې په منظم ډول سره هغه کار ترسره نه کړله، نو وګورئ سمه ده کاپي رایټ سټریک څنګه شوله، له منځه ولاړله. په همدغه ډول سره کوشش وکړئ چې تاسو باید کاپي رایټ کوم کلون چې دی هغه وانخلئ، سمه ده. نو ډېر کوشش وکړئ چې داسې باکګراوند میوزیک یا هم عکس ونه کاروئ چې هغه څنګه وي فیډ وي، هم په پیسو باندې وي. نو وګورئ په دغو باندې هم راغلی دی کاپي رایټ سټریک باندې. نو بېرته راځم په سی ډیټیلز باندې کلیک کوم، select details او اکشن باندې کلیک کوم. وګورئ دم د میوزیک نه دی، اکثرا چې راځي د میوزیک نه راځي. نو زه غواړم چې دا څنګه کوم، سایلنس یې کوم، اوکې. نو دا هم په همدغه ډول سره څنګه شوله، له منځه ولاړه، اوکې. کلوز، اوکې. ریفریش، سمه ده. نو په همدغه ډول سره موږ د کاپي رایټ کلوم او کاپي رایټ سټریک ترمنځ توپیر وکړی شوی، چې ډېر مهم دی، باید موږ هغه وپېژنو. نو د هغو د راتلو علتونه مې هم درته ویلې. کاپي رایټ سټریک چې دی هغه که 3 ډولونه زیات شي، نو تاسو یوټیوب چینل ته هغه بیا یو څه مشکل جوړولی شي، اما کلوم مشکل نه جوړوي. خو که چېرته تاسو یوټیوب چینل مونیټایز شوی وي، نو بیا په هغو صورت کې هغه څومره ساحه چې د هغو کاپي رایټ ده په هغه اندازه باندې به د هغو اصلي آنر یا هم هغو رئیس خاوند ته یې پیسې ورځي، د تاسو په ځای به هغو ته پیسې ورځي. نو اوکې، دا هم کانټینټ وه. نو انشاءالله نورې جلسې به هم په همدغه ډول باندې دوام ولري. نو دغه وه د موږ 5مه جلسه، تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسې په پاک رب سپارم، ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.